مورنۍ ژبې پښتو ته چوپړ کول له مشر ابوبکر ځلاند صاحب څخه زده کړی. نن سبا مشر ښاغلی ابوبکر ځلاند صاحب د عمرې او نورو مذهبي مراسمو په ترڅ کې د حرمینو شریفینو بیت الله مبارکي په سفر دی، خو هلته یې هم د پښتو چوپړ ته ملا تړلې ده. کینې په حرم شریف کې څوک سر ګرولو ته هم وزګار نه وي، خو د پښتو مینې ځلاند صاحب چوپړ کولو ته هڅولی دی او هر وخت په یوه نه بله بڼه هرومرو ګرانې مورنۍ ژبې پښتو ته چوپړ وهي. دی وایي دغه اوس د مکې حرم شریف د لارښوونې دغې سنبال خونې ته ورغلم او د دوی ګڼ شیخان، مسئولین او مفتیان ناست ول. رسما مې ترې غوښتنه وکړه چې د حرم شریف لیکدړو کې پښتو هم باید ولیکل شي، ځکه دا د 100 میلیونو ژبه ده. د لیکدړې د بیلګې انځور مې تاسو ته زړولی، خو له بده مرغه دوی سره اصلا دا معلومات نه ول چې الپشتو هم د یو ستر مسلمان توکم رسمي ژبه ده. بیا ټینګار سره غوښتنه ترېنه وکړه، بیا یې وویل چې انشاءالله موږ به په لوړو چارواکو سره دغه غوښتنه ګډه کړو. بیا مې د پښتو لارښوونو کتابونه هم ترې واخیستل. هیله ده چې تاسو هم ورشئ او یا د غوښتنه ترېنه وکړئ. دوی پاسته وګړي دي، منیږي مبارزه هر مهال هر ډګر کې. مکې د یون پر مهال د مشر ابوبکر ځلاند د چوپړ ځینې بیلګې دا لاندې ډول دي. 1. د سفر په لومړیو ورځو کې د حرم له انتظام کوونکو چارواکو څخه د حرمینو په اړه د پښتو ژبې لارښود کتابونه غوښتلي وو، چې هغوی ورته وویل ته لومړی کس یې چې د لارښوونې پښتو کتاب غوښتنه دې وکړه، او مشر ته یې د حرم شریف په اړه د پښتو لارښود کتابونه ورکړي وو، او ښاغلي هغه کتابونه پخپله هم لوستي او نورو ملګرو کې هم ویشلي. 2. څو ورځې وړاندې د حرم شریف د لارښوونو سنبال خونې یعنې دفتر ته ورغلی و، او د دفتر له اړوند چارواکو یې رسمي غوښتنه وکړه چې باید د حرم شریف په شاوخوا کې د لارښوونې په لیکدړو کې د نورو ژبو ترڅنګ پښتو ژبه هم ورزیاته کړل شي، ځکه چې دا د 100 میلیونونو مسلمانانو ژبه ده. چارواکو وویل چې موږ پخوا له دې حقیقته نه خبره وو چې پښتو د دومره ستره مسلمان توکم ژبه ده. اوس به هرومرو لوړپوړو چارواکو ته دا وړاندیز وړاندې. 3. د پاچا فید پبلشنګ شرکت لا ورغلی او هلته یې د هغه د اسلامي چوپړونو په اړوند د لیکدونکو د اندونو کتابچه وزت وبو کې د پښتو ژبې خپل تاثیرات لیکلي چې پښتو او پښتنو ته دا یو اعزاز دی. 4. وړمه ورځ بیا د ستر افغان مبارز باچا خان بابا د تلین په اړوند جوړه غونډه کې د ګډون لپاره جدید د سفر کړی و، او هلته یې دستوري ته وینا کړې وه، او د دې ترڅنګ یې د لر او بر له ګڼ شمېر مبارزینو، ځوانانو او مشرانو سره لیدنې کتنې کړې وې، او هغوی یې د پښتو چوپړ کولو ته هڅولي وو. وروسته یې بیا د پښتونخوا ایالت ځوانانو غوښتنه کړې چې باید د ژبې ژغورنې غورځنګ څنګه پښتونخوا ته هم وغځول شي. 5. د ورځې د عباداتو پر څنګ د ستومانیو په وجود تل د شپې له لوري هم د ټولنیزو رسنیو پر مټ د پښتو په اړه لیکنې او پیغامونه خپرې. 6. هره ورځ په بیت الله شریف کې د پښتانه قوم، وطن او د غورځنګ غړو ته د سولې، سوکالۍ او خوشحالۍ دعاګانې هم کوي. رب دې قبول کړي. که چیرې هر پښتون زلمی او مشر په هر سفر او حضر کې د ځلاند صاحب په څېر پښتو ته چوپړ ووهي، نو ژر ده چې پښتو په نړۍ کې ستر ځای ترلاسه کړي. په آخر کې له لوی څښتن لاس په دعا یم چې مشر ابوبکر ځلاند صاحب له قبولو عمرو سره په خیر خپل وطن ته راستون کړي. آمین.